مننه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړه د صحت په جامه سنبال یاستئ کپتان جنو په منځ ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسې په تصویر کې ګورئ د ګودر هوټل ته راغلي یو که څه هم شپه ده خو تاسې به د ګودر هوټل شپنۍ منظرې نه وي لیدلي راغلي یو د دغې هوټل په اړه تاسې ته ټول معلومات درکوو او د مسؤلینو به وپوښتو چې دغسې یو غټ فکر ورته څنګه پیدا شوی چې دغسې د سیند غاړه کې یو ښه د سیل لپاره یو ځای جوړ کړي همداسې یو د دمه ځای جوړ کړي تر پایه له موږ سره اوسئ بیا هم سلیم شهید درنو لیدونکو څنګه راته د ګودر هوټل مسؤل ولاړ دی له دوی وپوښتو چې دغسې یو لوړ فکر ورته څنګه پیدا شو سلام سلیم شهید وعلیکم السلام وروره ښه په خیر راغلي یاستئ مننه چې تاسو نه یو جهان مننه چې زموږ خواته راغلي یاستئ او موږ بس دا هوټل جوړ کړی دی په شوق لومړی کې لیدونکو ته ځان معرفي کوي چې زما نوم صبرګل دی د باسول اوسېدونکی یم د لاندې باسول ډېر ښه که دا راته ووایي چې دغسې یو لوړ فکر څنګه را پیدا شو د هېوادوالو لپاره د سیند غاړه کې دغسې یو دمځای یا هوټل جوړ کړئ بس د سیند غاړه کې زموږ یاران دوستان ناست او موږ دغه فکر وکړو چې دلته یاران دوستان راځي او بس دلته یو ښایسته ځای ولې جوړ کړو چې شوقانه ځای او چکر دپاره هسې خلک راځي چې دا ځای وګورو چې موږ نور هم ګلدار د هېوادوالو د کوم خدمات تاسې دلته ترسره کوئ د هېوادوالو ته موږ سره وړه غوښه شته کړۍ شته چرګ کړۍ شته بریاني شته سیخ کباب شته جوسر راسره شته په پاک کې شیریخ هم دی شیریخ هم ورکوو سوپ هم راسره دی او سمبوسې هم دي میان هم دي سیخ کباب ټول هر څه راسره میلاوي فعالیت باید څه وخت سهار څو بجو نه تر ماښام څو پورې بیا تاسې زموږ د سهار نه فعالیت شروع کېږي د شپې یوې نیمې پورې فعالیت یوې نیمې پورې بیا هېوادوال راتلی شي هر وخت کولی شي چې هېوادوال راشي آزاد نور هېوادوالو ته څه پیغام ورکوئ چې دغه هوټلونو ته یا دغسې سیال ځایونو دپاره راشي هېوادوالو ته زموږ دغه پیغام دی چې راشي او دا سیلبین راشي دا ځایونه وګوري تشریف کړي چې ښایسته ځای دی نه دی دا زموږ منظره وګوري چې څنګه منظرې دي څنګه ځای دی د ګودر هوټل وګوري خو تشریف کړي او هر وخت کولی شي چې راشي هېوادوالو ته زموږ دا پیغام دی چې راشي یو وارې دا ځای وګوري او وویني ډېر ښه نور اشپزخانې ته به لاړ شو همداسې کوم ځای کې چې سکریم جوړېږي هغه صحیح به مو ګورو صحیح ده راځئ هېوادوالو موږ سره اوسئ بیا هم سلیمه شهید درنو لیدونکو سکریم خانې ته راغلو د صبرګلو څخه به پوښتنه وکړو چې دلته څو کارمندان کار کوي او تر څنګ یې کوم شیان په دې کې کارېږي تاسو راته وایئ چې په دغه سکریمونو کې تاسو کوم شیان استعمالوئ په دې کې موږ شوده استعمالوو لاچي استعمالوو مسقه شوده او بوره استعمالوو بل هېڅ شی نه استعمالوو فروټ پکې کوم یو استعمالوئ فروټ پکې موږ هم استعمالوو کیله هم استعمالوو ګوړې والا هم استعمالوو ګوړ هم استعمالوو هېوادوال بیا کوم شریخ کوم ډول شریخ ډېر خوښوي کیلې والا د عام والا یا د ګوړې والا دلته هېوادوال چې دي د عام والا دي زیاتره خوښوي عام والا خوښوي په دې سکریم خانه کې بیا تاسې څو نفر کار کوي په سکریم خانه کې موږ سره 14 نفر کار کوي بیا په ټول هوټل کې څو نفر کار کوي ټول ټوټل شاګردان هم راسره دي 2 دانې دلته استادان کار کوي او نور شاګردان دي ډېر ښه مخکې به لاړ شو پخلنځي ته به هم لاړ شو هلته به هم د استادانو خبرې کړو چې هلته څه تیارېږي بیا هم ستړی مه شئ درنو لیدونکو پخلنځي ته راغلم او استاد هم لګیا دی کړایانې تیاروي استاد به وپوښتو چې کوم ډول کړایانې تیاروي سلام ستړی مه شو سلام علیکم ستړي مه شئ خیر راغلی ډېره مننه که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړي زه خو محمد عارف یم مندارۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او چرګان دي څوک یې چرګ هم غواړي تیارولی شي کچاري غواړي بادامي غواړي رومیانو والا غواړي
غوښه نمکینه غواړي تروش غواړي چې رقم غوښه غواړي له تیارولی شي د هیوادوالو غوښتنه کومه ډېره کومه کړۍ دوی په کار دي نو هېوادوال چې کومه کړۍ غواړي له تیارولی شي دلته زیاتره بیا کوم هیوادوال دي دلته خو دا رومیانو والا او دا نمکینه او لړلې دا ډېره غواړي لړلې بیا کوم ډول کړۍ ده لړلې بیا دا ډول کړۍ ده چې بس هغې کې بیا نو رومیان وي بس خالي بس ساده کړۍ وي مصرفو والا اوږې والا دلته موږ ګورو درې کړایانې ته کار کوي پکې دا کومې کومې کړایانې دي دا رومیانو والا وي ټول د رومیانو دي او دا ټول دا رومیانو والا وي دا د رومیانو دا رومیانو والا دا درې ونه بیا د رومیانو دي که نه د هغې جلا رومیانو رومیانو والا وي او استاد تاسو راته کوئ څومره وخت کېږي تاسې بیا د اشپزۍ کار کوئ یاره ما به تقریبا چې داسې یو 15 کاله کېږي ډېر ښه په وروستیو کې بیا لیدونکو ته څه پیغام لري او هغه هېوادوال چې دلته بیا راځي او ستاسې دې هوټل څخه لیدنه کوي زه ته دا پیغام لرم چې دلته راشي د شي نه به خوند واخلي راشي د شي نه به مزه واخلي که چرګې که غوښه یې که هر شی ښه خوندور به ورته تیارېږي ډېر ښه هېوادوالو دلته راشئ چې استاد محترم شاوخوا 20 کلنه تجربه هم لري 15 کلنه او خوندورې کړایانې له تیاروي بیا هم سلمه شي درنو لیدونکو دغه دیګه چې تاسو وینئ دا د بریاني دیګه ده او دلته بریاني تیارېږي څنګه راسره دغه بریاني استاد دی له دوی به وپوښتو چې څه رقم دغه بریاني تیارېږي سلام سلام وعلیکم سلام جوړ په خیر ډېره مننه لومړی کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ نوم مې شفیع الله دی تقریبا داسې یو چې یو 15 کاله کېږي چې ما دا کار شروع کړی دی د بریاني په اړه راته وایي چې دغه بریاني کې کوم کوم شیان تیارول لکه دا هم وریجې دي او د وریجو نه جوړېږي او کوم کوم شیان پکې تاسو استعمالوئ چې دغه بریاني ته جوړېږي دې کې چرګ استعمالیږي او رومي او بس مرچک او دغه سامان ټول دې کې استعمالیږي مطلب د مساله ده د بریاني او نور هم پکې داسې مواد ډېر استعمالیږي که نه چې دا خوند ولري او ذایقه به ولري څومره وخت کېږي د بریاني برخه کې کار کوي تقریبا داسې یو 10 کاله کېږي 10 کاله له دې مخکې کوم ځای کې کارونه کړي دې زموږ کې تورخان کې هم کړي دي او جلال آباد کې هم کړي دلته راغلی ګودر هوټل ته هېوادوال ستاسې بریاني څنګه ارزوي داسې یو چې بس خیر دی ځکه چې موږ خپل شوق او ذوق باندې دا پخوو برابروي ورته ډېر ښه په وروستیو کې بیا هغه لیدونکو ته چې دلته ګودر هوټل ته راځي څه پیغام ورکوئ نو دغه پیغام ورته ورکوو چې دغه راشي موږ ته بس موږ ته دغه ورکړي چې موږ نور هم دې نه پرمختګ وکړو او مخکې لاړ شو دغه حساب باندې ډېره مننه سلامت اوسئ وخت راکړه ښه وخت بیا هم سلام شي درنو لیدونکو څنګه راسره د ګودر هوټل مشتریان دي له دوی به وپوښتو چې دغسې منظرې دوی څه ډول احساس کوي په دغسې منظرو کې سلام سلام خیر اوسئ وعلیکم سلام ښه خوی بخیر راغلی ډېره مننه که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کوئ نوم مې فریدون دی د ننګرهار ولایت د مداري ولسوالۍ اوسېدونکی ډېره مننه ته راته ووایه چې ګودر هوټل ته راغلی څه احساس کوي والا چې بس موږ راغلي یو د ملګرو سره په چکر باندې او ښه د آرام احساس کوو ښه ځای دی ټولو هېوادوالو ته دا دغه ورکوو چې دلته راشئ د منظرې نه خوند واخلئ د سیند غاړه ده هوا یخه ده او هم د هوټل د مزې نه به خوند واخلئ نو ښه ځای جوړ کړی دی واقعیت چې ښه کار یې کړی دی او دا کار یې د ستایلو دی چې هر چا دا کار کړی دا کار یې د ستایلو دی او ښه د مزې او ښه یو هوټل یې برابر کړی دی ډېر ښه د دوی د ګودر هوټل د خدماتو نه څومره راضي یاستئ بس 100% راضي یو هغه څه چې موږ غواړو دلته پیدا کېږي لکه مقصد شیریخ شو همدغه رقم سوپ شو سمبوسې شولې په مازدیګر کې تورې چای تیاروي او بریاني ورسره شته وړه غوښه چرګ همدغه رقم سیخ کباب دا هر څه ورسره موجود دي نو مشتریان چې هر څه غواړي پیدا کېږي دلته ډېره مننه بیا په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام ورکوئ او هغه هېوادوال چې شرقي زون کې اوسېږي او زیاتره بیا دې خوا سیل لپاره راځي هغوی دپاره څه پیغام ورکوئ نو پیغام خو مې هېوادوال ته دا دی چې غواړي یو ارامه ځای ته لاړ شي او ښه منظره وکړي او د یخې هوا او د سیند غاړې نه خوند واخلي نو ګودر هوټل یې ښه انتخاب دی ډېره مننه سلامت شي وخت راکړه مننه آباد شي
بیا هم سړی مشهي درنو لیدونکو څنګه کې راسره نور هېوادوال ناست دي، دوی به وپوښتو دوی هم ګودر هوټل ته راغلي دي او د ارامې فضا څخه خوند اخلي. سلام سړی مشهي. وعلیکم السلام، مننه خوشحاله ستاسو. ډېره مننه. په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم یې عبید دی او مندرې اوسېدونکی. ګودر هوټل ته راغلی، ارامه فضا کې ناست دی، څه احساس کوئ؟ ډېر ښه احساس کوو. یو خو امن دی، پخوا به دې ځایونو کې داسې د شپې څوک نه شو راتلی دې ځای ته. اوس دا هوټل جوړ شوی ماشاءالله ښایسته د سیند غاړه ده، ډېر خوندور ځای دی، نو ډېر ښه احساس کوو. ډېر ښه. د شپې ناوخت هم دی او دا که راته ووایي چې د ګودر هوټل د کارکوونکو نه همداسې خدماتو ته څومره راضي یې؟ یاره ډېر ترې راضي یو، ځکه ډېر ښه هلکان دي دا هوټل کې کارکوونکي چې او ښه چلند کوي او بل هغه هم ښه. ښه، په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ لیدونکو ته دا پیغام ورکوو چې راشئ، د ذایقو نه خوند واخلئ. شیره هم شته دی او کړی هم شته دی او ډېر ارامه فضا ده، ډېر خوندور ځای دی، سیند غاړه ده او ښه موسم یې دلته روح. ډېره مننه، سلامت شئ، وخت راکړه، ښه وخت درته غواړم. بیا هم سره مشئ درنو لیدونکو، څنګه کې راسره نور هېوادوال ناست دي، دوی د ګودر هوټل ته راغلي دي او د خوندورې او ښایسته فضا څخه خوند اخلي. سلام سره مشئ. سلامونه دې در ورسېږي وروره تاسو ته او ستاسو مینوالو ته. ډېره مننه که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ښه، نوم مې اسف الله سپین ږیری دی او د مومندرې ولسوالۍ د لاندې باسول اوسېدونکی وم. دا مې ترورزی دی، د شینوار ولسوالۍ څخه راغلی دی او ګودر هوټل ته بلنه ورکړې ده، راغلی دی او دلته مې دعوت کړی دی چې د هوټل ښکلا وګوري او زموږ د سیمې ننداره وکړي. ډېر ښه. د شینوار ولسوالۍ نه یې راوستلی. ده څه به هم خبرې وکړو. د شینوار ولسوالۍ نه راغلی دلته مومندرې ولسوالۍ لاندې باسول ګودر هوټل ته، څه احساس کوئ؟ اول خو ستاسو نه زیاته مننه چې تاسو دې سیمې له راغلی او دغه خلکو احوال دې خلکو ته وښیه په میډیا باندې. نو د دې سیمې نه خو ماشاءالله ډېر ښایسته هوټل پکې جوړ شوی دی او د خلکو د تفریح لپاره په داسې وخت کې چې دغه هوټل جوړ شوی دی، زه خو دا فکر کوم چې دا به د هېوادوالو لپاره ډېر یو ستره او غټه لاسته راوړنه وي، ځکه اوس وخت کې خو زیاتره داسې خلک دي چې بیکاره شوي دي، کاروبار دومره نشته او بیا دغسې هوټل جوړېدو سره نو په لسګونه خلک دلته مصروفه دي، کارګر دي او بل زیاتره خلک دلته اوس د چکر دپاره ځي، یو تفریح ده د ځوانانو دپاره، همدارنګه د سپین ږیرو دپاره دلته هر قسم خلک راځي، ځکه دا د سیند غاړه ده، ډېر یو مشهوره ځای دی. نو انشاءالله دې نه وروسته به دا ځای نور هم پرمختګ کړه. دا خو لومړی سر دی چې دلته دغسې په لومړیو کې دغسې دومره خلک ځوانان راغلي، دا هوټل پرمختګ غواړو موږ. ډېر ښه. ګودر هوټل د کارمندانو نه څومره راضي، د دوی بیا د خدماتو نه څومره راضي یاستئ؟ د دوی کارمندانو نه خو ډېر زیات راضي یو، ځکه په دې وخت کې دغسې خدمت وړاندې کول د هېوادوالو لپاره دا یو ستر او غټه لاسته راوړنه ده. نو دوی نه موږ ډېر زیات راضي یو او لا دوی ته غواړو چې دغه د هوټل نظافت پاک وساتي، لکه څنګه چې پاک دی او همدارنګه دوی باید پرمختګ وکړه. د دوی د کار دپاره دوی باید دغه د خپل هوټل د لا مشهورتیا دپاره او د لا خدمت لپاره خپلو ځوانانو ته، همدارنګه دلته چې کوم خلک راځي هغوی ته په خوش اخلاقۍ سره، په ښه طبیعت سره خدمت وړاندې کړه. کوم څه چې دوی غواړي انشاءالله دا خلک هم ښه خلک دي، کومه چې د خلکو نظر دی دا خلک ورسره روان دي او انشاءالله دا هوټل به لا پرمختګ کړه او دا چې لومړی سر کې دومره خلک راغلي دي، دا چې یو کال ته رسي، یو میاشت 15-16 میاشتې وروسته نو دا ځای به ډېر زیات مشهور شي. ډېره مننه. سپین ږیري صاحب ته به راشو. اول خو دا راته دا تخلص یې ډېر جالبه ټاکلی دی، ته خو ماشاءالله ځوان یې او د سپین ږیرتوب ته هم ډېر وخت پاتې، دغسې تخلص یې څنګه انتخاب کړی؟ والا دا زما د ملګرو دغه د فکر او سوچ دی چې په ما سپین ږیري تخلص ایښی، زیاتره چې کومه مشوره یا پرېکړه کوي زما څخه مشوره اخلي، نو په دې سپین ږیري معرفي کړی یم. که را به شو د ګودر هوټل ته، د ګودر هوټل کوم ذایقې تاسې چک کړي دي او کومې خوندورې دي ډېرې؟ والا د ګودر هوټل خو موږ ډېرې ذایقې چک کړي دي، ځکه موږ سره قسمه قسم د لرو لرو ساحو نه مېلمانه راغلي دي، د کابل نه راغلي دي زموږ مېلمانه، د حصارک نه راغلي دي، همدارنګه دا شینوار تاسو اوس نه ولیدې چې موږ سره مېلمه دي. نو دلته چې دی ما کړی چک کړی دی د وړې غوښې هم ډېر ذایقه دار دی، چې نورالله استاد دی، عارف استاد دی، همدارنګه شیخ استاد دی، ښه خلک دي، تکړه استادان یې لري، 4-5 استادان دي دلته. د بریاني خوند هم کتلی دی، همدارنګه سوپ دی ورسره، شیریخ یې چې دی ډېر مزېدار دی، کور دی ودانې. ځکه موږ ډېرو ځایونو ته تللي وو، کامې ته تللي وو، نورو هوټلو ته چې دلته یادونه نه شو کولی چې توهین یې را نه شي. نو د دوی شیریخ ډېر په زړه پورې دی، همدارنګه ډېر ښه خدمات نور هم لري چې تاسو دلته وړه غوښه ده، چرګ دی، سوپ دی، تورې چای دی، شنې چای دی،
موږ دپاره مړه ډېر سهولت دی. اوس د کور د دغه نه تکلیف نه خلاص یو، زنانه هم ټولې د تکلیف نه خلاصې دي چې مېلمه راشي راسنې دلته هوټل ته راولو. دا بیا دغسې سیمه ییزو اوسېدونکو دپاره بیا لا یو ښه نوښت دی چې دوی دپاره دلته ګودر هوټل جوړ شوی دی، ځکه چې کلیوالي سیستم دی، فرهنګ دی چې مېلمانه راځي ټولې حجرو ته ولو. نو دا به یو ښه نوښت هم دی چې دلته ټول دغه ملګري مو ویللي چې ملګري یا ملګري یا مېلمانه راځي نو ډایرکټ دلته ګودر هوټل ته راوړو. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ مهرباني ستاسو څخه زما د لیدونکو څخه دغه خواهش او دغه دی چې راشي ګودر هوټل ته مېلمستیا راوړي، موږ یې په خدمات کې یو، هر څه د ګودر هوټل همکاران دغه خواهش او دغه کوو چې زموږ د دولت نه یو خواهش دی چې زموږ ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا کوم ځوانان چې بیکاره دي دغو ته د کار خواهش کوو دولت ته، که زموږ دا پیغام چېرته ورسېږي ستاسو د میډیا د طریقه. ډېره مننه سلامت شو، وخت مو راکړه، ښه وخت راکړه. تاسې څه پیغام ورکوئ؟ زه به دا پیغام ورکړم چې ماشاءالله دا هوټل خو لا پرمختګ په حال کې دی او نوی جوړ شوی دی. نو د هېوادوالو څخه غواړو چې راشي دلته تفریح وکړه. دا ډېر ښکلی ځای دی. یو خو د سیند غاړه ده، زیاتره خلک همداسې هم سیند غاړې ته راځي، او بیا په سیند غاړه کې دغسې یو هوټل لکه څنګه چې زموږ ملګري وي چې دلته هر څه میلاویږي، د چایو پورې، د شنې چای، تورې چای، همداسې نور خوراکي شی نه تر شیریخ پورې. نو نور ځایونو کې هم دا شی نشته، خو بیا هلته سیند نشته. تر ټولو مهمه او غټه ځانګړتیا چې د دې ضد او د کامیابۍ هغه دغه سیند دی چې سیند په خوا کې بیا دغسې هوټل جوړېدل. دا د تفریح لپاره یو ډېر ښکلی ځای دی، او د تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی او د دغه ځای د مشهورتیا لپاره او د خلکو هېوادوالو ته د ښودلو لپاره یو ادرس تاسو جوړ شو چې دغه خلک وګوري. زیاتره خلک اوس که دغه ویډیو وګوري نو راتلی شي دلته دغه ځای نه کتنه کوي، ځکه دا ډېر جالبه ځای دی. د سیند په خاطر هم خلک راځي او همداسې خلک ګوري چې دغه سیمې خلک کومه سي دي. نو ماشاءالله د سیمې خلک هم ښه خلک دي او دغه ځای هم ښکلی ځای دی. نو ټولو خلکو زموږ هیله کېږي چې راشي د تفریح دپاره دغې ساحې ته، د مومندرې ولسوالۍ ته لاندې باسول سیند غاړه کې ګودر هوټل جوړ شوی دی. ډېر ښکلی هوټل دی، د هر څه پکې میلاویږي. بهرنیو سیلانیانو ته زیاتره په دې وخت کې د خارج نه ډېر سیلانیان راځي افغانستان ته، هغوی ته بیا څه پیغام ورکوئ؟ نو هغوی ته خو دا پیغام ورکوو چې اول خو هغوی ته لومړی امنیت مهم دی. دلته امنیت 100% دی انشاءالله. او بل دا ځای د تفریح لپاره ډېر بهترینه ځای دی. هغوی هم غواړي چې داسې ساحو ته لاړ شي چې هغه نه وي او بل جالبه ساحه. دا ځای چې دی یو د سیند غاړه، دوی بیا بله ساحه هم لري چې د سیند منځ کې یو ځای دی، ټاپو چې ورته وي، هغه د دوی کښتۍ خپله لري، هغې ځي ته هم کولی شي څوک لاړ شي. کېدای شي وروسته موږ ورشو هغه ځای وګورو، په کښتۍ کې خپله کښېنو، هماغه ځای کې به مجلس هم وکړو، کښتۍ کې به پیغام ورکړو چې دغه ځای دی، هپله د سیند منځ دی، دې پله سیند غاړه کې هوټل دی، دې منځ کې د ټاپو کې دوی داسې یو ځای جوړ کړی د سیلانیانو لپاره چې هغه ډېر یو بهترینه ځای دی د چکر دپاره. نو بهرني سیلانیان چې راځي هغوی سره خامخا هېوادوالي د امنیت ټیک خلک ورسره. نو د امنیت د لحاظه خو د بهرني سیلانو لپاره دا ځای بهترینه دی. 100% ډاډ ورکولی شو، ځکه تر اوس اسلامي نظام دی، دلته هر څه په امنیت کې دي، د انسان عزت په امنیت کې دی، د انسان ژوند په امنیت کې دی انشاءالله. نو هغه څه مشکل به نه د بهرنیانو لپاره. او موږ چې لږ لاړ شو دغه کښتۍ به مو ګورو او هغه پله ساحه به مو ګورو. هېوادوالو له موږ سره اوسئ، د سیند منځ ته هم ځو، تر پایله مو سره پاتې شئ. ځوانانو سره دا ټولو څه خوځي د تفریح لپاره په سیند کې اوړو او دغه وړه کښتۍ چې لیټري کښتۍ جوړ دی نو د تفریح لپاره یو بهترینه ځای دی. هلته نه ساحه شته دی، اګر چې دا لومړني خدمات دي
دا هوټل په 3 میاشتې کېږي راتلونکي کې به انشاءالله نوره پرمختګ کا د رڼاګانو په برخه کې همدارنګه د لیدونو په برخه کې نو ډېر لا پرمختګ ورته غواړو. اوس باک ولاړ شو بیا به ووینو هغه ساحه هم چې دلته څرنګه ځایونه راغلي. زیاتره ځوانان دا خوشحاله خوښوي چې هغوی ټاپو ساحې له لارې چې دواړه طرف ته تر سیند او دوی په هغې ساحه کې ګرځي که هاخوا د سیند منځ کې موږ روان یو. ټاپو چې څلور طرف ته یې اوبه دي په منځ کې وچه ده نو دا لا ډېر ښکلی ځای ده د تفریح لپاره، سیلانانو لپاره، د ځوانانو لپاره چې راشي هغوی خوښوي داسې ځای هغوی چکر ووړي او بیا په سیند کې دا اوس موږ شپې روان یو. اګر چې دومره رڼاګانې نه شته نو هغه خوا کې د رڼاګانې شته کوم ځای کې دا دوی ځای جوړ کړی دی نو لا به پرمختګ کې دا دی او ډېر خوشحاله یم خپله ځکه زما هم لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ غني خیلو ساحې نه نو لا ښکلی ځای دی د چکر دپاره. همدارنګه اوس به موږ تاسو ورنږدې شوي یو هغې ساحې ته چې هغه د سیند منځ دی یعنې ټاپو چې ورته څلور طرفه یې اوبه دي منځ کې وچه ساحه ده نو هغې ساحې ته موږ راورسېږو. دغه طرف ته ځوانان ښکاره کېږي دا هغه منځ کې د سیند منځ ساحه ده نو زیاتره خلک دغلته راځي د چکر دپاره. او اوس به موږ دلته کوو شو تاسو ته به پلو ساحه هم وښیو چې کومه څه ساحه ده موږ به یې وګورو زموږ هېوادوال به هم دغه پلو ساحه وګوري. دا د سیند منځ ساحه ده د ګودر هوټل ډېر ښکلی هوټل دی د تفریح لپاره او بیا داسې ځای چې سیند منځ کې ټاپو چې کوم ورته څلور خواو ته اوبه دي په دې منځ کې وچه ده او بیا دلته د هوټل پروګرام دلته بیا تا ته شیرخ میلاویږي کړۍ میلاویږي او ځوانان میلاویږي تر څو چې هغوی سره تفریح وکړي هغوی د زړه خواله واوري نو لا ډېر ښکلی ځای دی. موږ به اوس کوو شو هغه ساحه به مو ګورو سیند منځ ته راورسېدو نو دغه برخه به مو ګورو هېوادوالو ته به یې وښیو چې څوک راشي او د دې نه خوند واخلي د دې تفریح لپاره او د دغه ساحه وګوري نو موږ پاڅېږو دغه ساحه به ګورو. لیدونکو له موږ سره اوسئ موږ په کښتۍ کې راغلو د ټاپو ته. بیا هم سره مشي درنو لیدونکو تاسې مخکې ولیدل چې موږ په سیند منځ کې وو کښتۍ کې روان وو ټاپو ته راغلو نو دا ښکته شو دغه ځوانان هم موږ سره وو ټاپو ته راواوښتلو. دوی سره به خبرې وکړو چې کله یې په کښتۍ کې مزل کړی دی او دغسې هوټل چې خدمات یې هم د ټاپو ته کریم که تاسې غواړئ که کړۍ غواړئ که هر څه غواړئ تاسې ته په کښتۍ کې دررسېږي. ان دا چې هېوادوال هم هلته په کښتۍ کې وړي او راوړي. ما سره دغه د کښتۍ استاد دی ده موږ ټاپو ته راوستو. استاده څنګه یې ښې جوړ ښه بخیر ډېره مننه. په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کوئ. زه منصور محمد دارې ولسوالۍ ګودر هوټل کښتۍ ډریور یم. ډېر ښه. موږ خو د ټاپو ته راوستلو خو یو دوه ځلې جټکې ورکړلې موږ خو لیک لاړلو خو به زه ښه تجربه دې ډېره وه بېرته دې را کنټرول کړه. کله د دې نه کښتۍ چاپه شوې؟ نه دا چاپه شوي موږ دا ډېر وخت چلوي موږ نن دا چاپه شوي خلک اړه وراړه بس. که چېرته دغسې یو ستونزې سره مخ شي چې ته کښتۍ د چپه کېدو په حال کې او خطر بیا ستا تجربې به کوم کار به ترې واخلې؟ ما به خپله تجربه کاروو بس خلک به وباسو نو. لامبو دې زده دی؟ او لامبو مې زده دی هټېټ. څومره وخت کېږي کښتۍ چلوې؟ والله چې به د 3-4 کاله به کېږي. دلته ګودر هوټل د کښتۍ برخه کې ډریوري کوي او ټاپو ته د هېوادوال چې کوم دلته راځي هغوی دپاره کوم چې دوی اډر ورکړی هغه راوړي که شریخي یا کړی یا نور څه خوراکي توکي هغه راوړی نو دغسې یو وخت چې دوی کړی دی دغه څنګه دی؟ ښه پرېکړه بس ښه کار دی بس خلک اړه وراړه وو. د ورځې بیا څو پیرې کوي د هغې خوا نه دې خوا ته ځې ته ځې؟ والله بس خلکو پورې دغه دی خلک ډېر راځي ما خو ډېرې پیرې کوو. بیا دلته کوم هېوادوال راځي کوم ځای ډېر خوښوي هغه ټاپو خوښوي که د ګودر هوټل کوم چاپېریال چې دی؟ خپله ډاډه هم ډېره خوښوي دې پله مې بس چا خپله خوښه څوک خپله وي څوک دې پله. بیا په کښتۍ کې څومره نفر انتقالوي؟ بس چې هر څو یې 20 15 10 بس هر څو یې همغه اړه زیات بیا څومره وړي 500 پورې نه 10 که ډېر شي چپه نه شي؟ نه چپه کېږي بس 10 تاریخو پورې پکې وړو دې نه زیات نه وړو. ډېر ښه. په وروستیو کې بیا لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ چې د ګودر هوټل ته راشي بس ما دا پیغام دغه کښتۍ نه خوند واخلي لاړ شي راشي پکې. د کښتۍ نه خوند واخلي. ډېره مننه سلامت شو وخت راکړه ښه وخت درته غواړم.
درنو لیدونکو له تاسې نړۍ مننه چې تر پایه له موږ سره پاتې شوئ. تاسې د ګودر هوټل ټول حال په دغه ویډیو کې وکتل. ګودر هوټل چې د مومندرې ولسوالۍ اړوند لاندې باسول سیمه کې د سیند غاړه کې جوړ شوی دی او د سیلانیانو دپاره د هیوادوالو دپاره یو ښه د مزې دی. له تاسې ټولو نه هیله کېږي دلته راشئ ګودر هوټل ته او دغسې ښایسته منظرو څخه خوند واخلئ. تر بیا ښې چارې د یو سوکاله او اباد افغانستان په هیله.